د خوست ولایت عامې روغتیا ریاست دغه په تاریخ تیر او بې کیفیته 9 ټنه بیلابیل درمل او غیر الکولي مشروبات د تیر یو کال په جریان کې د یاد ولایت د مرکز او ولسوالیو له بیلابیلو درملتونونو او هټیو څخه راټول کړي دي چې په محضر کې وسوځول شول. د یاد ریاست مسؤلینو په وینا هڅه ده چې په دې برخه کې خپل کړنې لا ګړندې کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې ناقانونه فعالیتونه ترسره کړي. د عامې روغتیا ریاست د قوانینو صحیح او بررسۍ ټیمونو د محترم ولایت مقام او نور همکارو ادارو په همکارۍ د یو کال په موده کې بې کیفیته په تاریخ تیر غیر الکولي مشروبات تقریبا شاوخوا 9 ټنه کېږي چې دا راټول شوي ستاسو په حضور کې وسوځول شول. عامې روغتیا ریاست ټول خوست میشتو ته ډاډ ورکوي چې دا لړۍ به دوام ومومي او لا به ګړندی شي. زموږ فرماندان نظارت کوي د فارمسي مسؤلین او ورسره نور ټیم په دې هلو ځلو کې دا چې هغه دوا چې زموږ وطنوال ځینې متضرر کېږي موږ نه غواړو چې چاته ضرر ځینې ورسېږي او په وخت باندې مخنیوی کړو او په راتلونکي کې هم انشاءالله د موجوده مسؤلینو څخه او هم د راتلونکي مسؤلینو څخه هیله او خواهش کېږي چې دې شي ته پوره توجه او پاملرنه وکړي. بل لور دیني علماء کرام د اسلام له نظره ټول ناقانونه فعالیتونه ناروا بولي او د عامه پوهاوي په هکله وایي. ډاکټرانو باندې غږ کوو چې دوی د داسې شیانو استعمال د داسې دواګانو استعمال څخه ډډه وکړي چې هغه د ولس لپاره په زیان وي ځکه چې په اسلام کې هم جواز نه لري او خاصتا په خپل علماء کرامو باندې غږ کوم چې دوی د عامه پوهاوی وکړي چې په کوم هر کلي کې او بازارونو کې کلینیکونه شته دواخانې شته چې دغه دواګانې راټولې شي او د دواګانې هم دا قسم لکه نن چې تاسو په مخ کې وسوځول شوه پاینده کې هم وسوځولی شي. همدارنګه روغتیا پالان د بې کیفیته او بې نیټي درملو او خوراکي توکو استعمال بدن لپاره په زیان بولي او زیاتوي. تاریخ تیر شوي درمل د ګټې په ضد تاوان زیات رسوي خصوصا مثلا معده د لیور یعنی ینه د ګردې د امداشن د وجود ټول غړي دوی له منځه وړای شي. نو زمونږ هیله د ټولو دواخانو څخه د دوی باید با کیفیته دوا او چې تاریخ ولري داسې دواګانو څخه استفاده وکړي. د یادولو ده چې د خوست عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په وینا د یاد ولایت له ټولو درملتونونو او هټیو د بې کیفیته او په تاریخ تیر درملو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو راټولولو ته به دوام ورکړي او همدارنګه د خلکو خدمت ترسره کولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي.